دا اوس درته خدای پاک 15000 روپۍ درکړې که نه او ځان غوندې یو غریب پیدا ولید هغه ته به دې څونه ورکړې چې له ما نه ځو بلې یاره ټولې دی د صدقې سره 1 2 3 4 5 6 7 السلام علیکم جوړ په خیر سیت دی خیر و خیرت دی قرار ده دا ماران دې ټول ورځ لاس کې نیولې شخېږي نه والا څه وکړو مجبوري ده مجبوري ده بچي دې شته هو څو بچي دي یاره مال د خدای د 2 دانې دي مال د خدای 2 دانې بچي تا دي او مال د خدای دی بس الله را کړي دي نو الله هغه د بایسکل وړاله او څو دانې پیاچې یو 100 دانې راوړو دا د خپل د پټي دي که پردي دي نه پردي نه پردي نه دا دانه په څو ورکې 2 روپۍ راځي نو 10 روپۍ خرڅوو یو کې 3 پاتې کېږي دا خو ډېرې ګټې 300 پاتې کېږي یار 300 250 دغسې پاتې کېږي ښه ده الله دې نور هم درته همت درکړي ډېر داسې خلک چې هغې دا کار نه کوي سوال کوي که نه او ته تکړه سړی یو خبره ته وکړم دا ته ونیسه 2 لاسو کې د غریبانو زړه نه خو خبرې صحیح ده دا اوس درته خدای پاک 15000 روپۍ درکړې که نه او ځان غوندې یو غریب پیدا ولید هغه ته به دې څونه ورکړې یاره دما خو په 300 هم چې دا اوس زه په شکر باسم چې له ما نه ځو بلې یاره ټولې دی د صدقې سره ټولې دي سره ته هغه ته ځان ته څه شی ساتې یاره ځان ته زه بیا راځم همدې مرګ کې درېږم خو هغه چې له ما ځو بلې دا نو څه شی شو موږ تاوان وکړو پکې نیمې خو به دې ویل نیمې خو ځان ته وساته ښځه صحیح دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا 15000 روپۍ دی ګوره 15000 ما درته وویل که نه ما 15000 خدای درته درکړي او ځان دې غریب سړی ولیده څونه ورکوې ورته وایي 15000 ټولې هغه ته ورکوم بس 15000 موږ تا ته درکړه ځکه ته پاک زړه لرې صحیح ده کور دې ودان الله دې تاسو ته بس صفا زړه لرې غټ زړه الله دې هغه دنیا درته نصیب کړي ډېر مننه ځکه تاسو همتناکه خلک یې که نه لاسونه وګورئ تڼاکې وګورئ ښه دغه خل دی دې سره الله مینه لري ښه هغه چې وایي دغه حلال رزق چې دی عبادت دی هغه دغه حلال رزق دی ښه ټول ورځ ولاړ شخ مرته سور مرته لمر چې ګرمي دې نه کېږي چې بیا ځان یو طرفه کې والله مجبور یاست د کور مجبور یاست رضا الله دې مرشي السلام علیکم موږ یې خراب موږ ټول پیسې تا واخیستلې څوک هغه دا خبره ده چې ګوره زه داسې تېر شوم که نه ما د زړه ومه چې زه تا ته ودرېږم بیا مې ویلې مالې نه درېږم زه دا تکړه دی هغسې راته اوسم بیا مې ویله چې راځه ور ودرېږه او بس هغه ته دې چې اخلاصمند دی خدای په امان نو فقط یو پیغام به دا درکړم چې داسې خلک مو لیدل پوهېږي چې یو ځوان کې همت شته چا ته لاس نه نیسي اوس دا دې جم منځ کې ولاړ لکه تاسو زړه ورته کېږي نه خو یو دانه په 10 روپۍ ده وایي اخلي ده ته به ډېر صحیح شي او تاسو ته به الله اجر درکړي د ثواب په نیت یې ترې اخلي صحیح ده داسې خلک هېڅکله ناهیلي مه پرېږدئ تر څو پورې دی خدای مه کړه دې ته محتاج نیسي داسې ځوانان لاړ شي ایران ته یا داسې ځوانان وطن پرېږدي اقلا که کار کم کوي خو منتها خپل بچو ته یو مړې نفقه پیدا کوي الله دې آباد لره السلام علیکم